بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات، نیکی لونه کې پر زنه مې ومنئ، هیله منم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا هم د جلال آباد ښار دی. یو څو لحظې منتظر پاتې کېږم تر څو معلومات وشي چې سیګنل قوي دی ضعیفه دی، بیا به تاسو سره خپلې خبرې زه شریکې کړم. فقط منتظر یو چې او بالکل سمه ده. دغه بابا چې دغلته کېنولی دی دا خبرې نشي کولی، مشکل یې دغه ځای کې دی، اواز نشي کولی. دغلته قصابان دي په دغه ساحه کې، دا راغلی دی قصابانو نه دغه غوښه اخیستې د خپل بچو لپاره، کارتونه خرڅوي، فکر کوم د ټلیفون خبرې نشي کولی. کاکا دغه 3000 افغانۍ دا واخله، دا 3000 افغانۍ ستا شوې کاکا. بس خدای زموږ او ستاسو ټولو صوبو وسیله وکړي کاکا، خدای زموږ او ستاسو ټولو صوبو وسیله وکړي. او الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټولو ثواب وسیله وکړي. آباده اوسئ کاکا. تاسې ولیدل چې دا تلیفون کارتونه خرڅوي په دغه حالت کې په دې سپینه ګیره، بیا راغلی دغلته وازې دی، هېڅ هم نشته دی، وازې دی، وړوکې دي، دا به یې خپل بچو دپاره دې دپاره وړي چې د هغه کې بلکل خدای په امان کاکا. ګرځېدو کې مشکل دی، امسا هم ورسره ده، خپې مغه لري. تاسو ته هم ښه وخت غواړم، ښې شېبې، خدای په امان.